السلام علیکم. درنو کتونکو تمه څرګندوم چې روغ او جوړ به یاستئ. راځو د اتم کلاس بایولوژي باندې سٹارټ اخلو. دا شروع کوو چې په دې کې څه دي. نمبر 1 چپټر کې چې کوم دی کلاسیفیکیشن راغلی دی د ژوندیو موجوداتو د طبقه بندي چې کوم ده دا پکې راغلی ده. خو راځو په دې باندې موږ بحث کوو. نمبر 1 دا څه اهمیت لري. اهمیت خدا لري چې چرته فرض کړئ یو دکان دی، په هغه دکان کې مختلفې خانې، صحیح ده، مختلفې خانې د هر څه لپاره، مثلا بسکټ په یو ساحه کې کنه، دغه پاپړ وغیرہ په بل ساحه کې په مختلفو خانو کې. نو دا چې کومي لکه ضرورت دی له دا دی چې دا په اسانۍ سره پیدا شي، په اسانۍ سره راواخیستل شي، بل په دې باندې ټیم ډیر مصرف نشي، صحیح ده. خو که چېرته دغه خانې نه وي د دې لپاره، نو مثال دغه مختلف سامان چې کومي د دکان هغه به ګډوډ پروت و، ګډوډ چې کله پروت وي خو هغه به په اسانۍ سره پیدا کېدی هم نشي، هغه دکاندار نه به ټیم هم مثال زیات اخلي که نه. خو دا چې کوم دی یو اهمیت دی د دې طبقه بندۍ، صحیح ده، چې موږ نه ټیم هم زیات نه اخلي او په اسانۍ سره موږ هغه پیدا کولی شو. نو دغسې طبقه بندي هم دغسې ده، صحیح ده. راځو وایو چې دا طبقه بندي د کوم ځای نه سټارټ شوې ده. یو عالم و، هغه په 2000 بي سي کې د لکه ژوند کوم. بي سي مطلب بیفور کرسمس، میم مطلب قبل الميلاد، د میلاد نه مخکې، د میلاد نه 2000 کاله مخکې ژوند کوو. او د هغه عالم نوم څه شو؟ نوم یې و ارسطوټل یا ارسطو ورته خلک ویلی شي، صحیح ده. دته ارسطو ویلی شي. دغه ارسطو چې کوم د یو کلاسیفیکیشن وکړ، یو طبقه بندي وکړه د ژوندیو موجوداتو، صحیح ده. د ژوندیو موجوداتو لپاره د یو طبقه بندي وکړه. هغه طبقه بندي کې چې کوم نمبر 1 د حیوانات یو ګروپ چې کوم شو، هغه د حیواناتو شو. بل چې کوم شو، بل ګروپ هغه شو د نباتاتو یا د پلانټس، صحیح ده. ژوندي موجودات په دوه کټګوریانو، په دوه کلاسونو وویشل. نمبر 1 چې کوم شو حیوانات شو. بیا د خپل حیوانات چې کوم د په درې طبقو وویشل. یو هغه حیوانات چې هغه په وچه کې ژوند کوي، ټریسټریل ایکوسیستم کې کنه، او دویم چې کوم هغه د اوبو والا اوبو کې ژوند کوي، مارین کې کنه، هغه کې ژوند کوي. بل هغه راتله د هوا والا، لکه مرغان وغیرہ، هغه هوا کې روزي کنه. او دا هغه ټیم سره دا کلاسیفیکیشن کړو. هوا والا مرغان وغیرہ شو، اوبو والا چې کوم شو کبان شو، مایان کنه، مختلف حیوانات دي، بحري زیات حیوانات شته. بل چې کوم شو وچه والا شو، موږ تاسو مختلف حیوانات شو. دا د دې شو. بیا د پلانټس چې کوم دغه نباتات دیم په دریو طبقه کلاسونو طبقه بندي کړي. نمبر 1 ته ویلي ونی، صحیح ده. ونه چې کوم دی دا پکې کو، بل پکې واچوله هغه بوټي شو، او بل پکې واچو واخه، د دې په کلاسیفیکیشن کې ورواچو. نو وخت لري د دغه کلاسیفیکیشن څخه چې کوم سونو کلونه استفاده وشوله دا کاری دا کلاسیفیکیشن او دغه طبقه بندي. خو یو ټیم راغی په هغه ټیم چې کوم ولس 15 کالو، ولس 15 په دې ولس 15 کال کې چې کوم یو عالم د کارلس لینس، کارلس لینس، او دغه کارلس لینس چې کوم دا د نوم ورکړ د فادر اف ټیکسانومي یا د طبقه بندۍ پلار. په بایولوژي کې چې کوم دی د طبقه بندۍ پلار هغه کارلس لینس دی، صحیح ده. د دغه کلاسیفیکیشن وکړو، د لکه تفصیل ورکړ د دې په کلاسیفیکیشن باره کې اوس خبره کوو. د مختلف کتابونه ولیکل، سیستما نیچورا چې کوم هغه کې حیوانات لکه ایکسپلین کړیو، دغه سپیشیز پلانټرم کې چې کوم نباتات ایکسپلین کړیو، د ډیر کارونه وکړ. خو د چې کوم دغه ژوندۍ موجودات دا کوم خواص چې کوم ژوندۍ موجود لرل، هغه ورته خواص به لرل، هغه به په عین ګروپ کې سره واچول، هغه به په عین ګروپ کې یو ځای کول. دا د لکه اصول هغه دغه سي د دې اصول په تر باندې کنه په یو ګروپ کې واچول. بیا چې کوم د ارسطو دغه طبقه بندي چې کوم دي کې لږ تغیرات راوړل. تغیرات داسې راوړل لکه یو دا شو کنه چې حیوانات او دغه نباتات د په مختلفو ډیر زیاتو ګروپونو باندې وویشل. او بیا چې کوم بل لاو چې د په خپل طبقه بندۍ کې د نوې د صفاتونو لمخې، صحیح ده، د نوې د صفاتونو لمخې د ژوندۍ موجوداتو لپاره داسې نمونه غوره کړ کنه چې هغه صفت، هغه نوم چې کوم هغه صفت به بیانوي. په دې باندې اوس بحث کوو. ها، د کوم سیستم جوړ کړ، هغه ته ویل شي د نومي خودنې دوګونې سیستم. څه شي د نومي خودنې دوګونې سیستم، یا ورته ویل شي باینومیل سیستم اف نومنکلیچر. بای مطلب دوا، نومیل نومونکي کنه، سیستم نومنکلیچر د نومي خودنې. ګورئ د دوګونې نومي خودنې یو سیستم جوړ کړ، باینومیل سیستم اف نومنکلیچر. دې سیستم کې څنګه چلو شو، یو ژوندۍ موجود به چې کوم د هغې لپاره به یو نوم غوره کړ، هغه نوم به چې کوم په لیټن لینګویج کې، په لاتینی زبان کې به، په دې لاتینی زبان کې به چې کوم د ورته نوم غوره کړ، هغه نوم به د دوه کلمو نه جوړو. یو ته به ویل شو جینس او بل ته ویلي سپیشیز، صحیح ده. جینس ته ویل شي او سپیشیز چې کوم دی نوع ته ویل شي. اوس په دې باندې بحث کوو، صحیح ده. نو د چې کوم جینس او دغه سي نوع چې کوم هغه نه ورته یو نوم جوړ کړ. ها، بل چې کوم دغه نوم ورته جوړ کړ، لکه مثال به زه تاسو ته کوم روزا البا، صحیح ده، روزا البا.
د چې کوم دی جینس دی او د سپیشیز دی. روزا البا اوس د چا نوم دی؟ دا د سپین ګلاب نوم دی. هغه ګلاب چې کوم دی سپین. بل لیوه دپاره لکه نوم ورکړ کینس لیوپس، کینس لیوپس جینس شو او د سپیشیز شو. کینس لیوپس د لیوه نوم دی. صحیح ده. دغسې د هغه پیشو دپاره پیلیس کیټس یې ورکړ. د پیشو نوم شو پیلیس کیټس. پیلیس د دې چې کوم شو جینس شو او کیټس چې کوم دی سپیشیز شو، یعنې نوع شوله. دا د صحرایي پیشو نوم دی. ها اوس راځو چې دا د څنګه وکړو، په دې باندې بحث کوو. خو اول راځو که نه چې موږ دغه علمي نوم باید ولې وکاروو، دا څه اهمیت لري زموږ ستاسو په ژوند کې که نه. یو خو دا دی چې کله موږ یو ژوندی موجود د بحث نه لاندې ونیسو، هغې باندې مثال تحقیق کوو، بحث پرې کوو که نه، څېړنه پرې کوو، نو د هغې ژوندي موجود په اړه موږ نه غلطي نه کېږي. ولې نه کېږي؟ ځکه چې یو ژوندی موجود چې کوم دی هغه د صفاتو له نظره هغه دپاره نوم انتخاب شوی دی، غوره شوی دی. خو که چېرته دغه صفات چې کوم دي د دې ژوندي موجود دپاره دي، دا په بل ژوندي موجود کې نشته دی. نو یو دا شو چې کوم ژوندی موجود موږ د بحث په لاندې نیولی، د هغې په اړه موږ غلطي نه شو کولی. دویم دا شو چې دغه علمي نومونه چې کوم دي، علمي نومونه دا په لاتیني ژبه لیکل شوي دي او لاتیني ژبه چې کوم ده هغه نه بدلېږي. نو دې کې چې کوم دی بیا موږ لکه غلطي نه شو کولی لاتیني ژبه باندې. صحیح ده. دا لکه د دوه دانې دلایلو د علمي نوم لپاره چې دا موږ ولې استعمالوو. راځو دغه عالم چې کوم دی کارلس لینس د یو دغه جوړ کړه سویې جوړ کړي لایرز که نه درجې ګریډز دا یې جوړ کړه د دې کلاسیفیکیشن لپاره. او ګریډز داسې یو که نه هغې کې چې کوم دی 6 دانې دي. یو چې کوم دی ګورئ دا ګریډز لکه دغه د نومې ښودنې دا سویې. اول په دې کې د سپیشیز مطلب نوعه. صحیح ده. دا نوع چې کوم دی د کلاسیفیکیشن او د طبقه بندۍ تر ټولو کوچنی واحد دی، وړوکی واحد دی. صحیح ده. دا نوع چې را یوځای شي، نوع هغې نه جوړ شي یو جینس مطلب جنس. صحیح ده. نوع را یوځای شي او د هغې نه جوړ شي جینس چې را یوځای شي جینسونه، البته جینسونه. صحیح ده. جینسونه چې را یوځای شي د هغې نه جوړ شي فیملی مطلب کورنۍ. صحیح ده. دوی به کورنۍ جوړه کړي. صحیح ده. جینسونه را یوځای شي او هغې نه جوړه شي فیملي. بیا دا فیملیانې را یوځای شي، فیملیانې او هغه جوړ کړي ارډر. صحیح ده. څنګه جوړ کړي؟ ارډر. او بیا دغه ارډر چې کوي دا را یوځای شي لکه ډېر ارډرونه، هغه جوړ کړي یو کلاس مطلب صنف، ټولګې. صحیح ده. کلاس صنف ارډر په خپل ارډر دی. بیا دغه کلاسونه را یوځای شي او جوړ کړي فایلم. څه شی جوړ کړي؟ فایلم جوړ کړي. فایلم له خپله فایلم ویلی شي. بیا مختلف فایلمونه را یوځای شي او هغه جوړ کړي کینګډم خپله انګلیس کې ویلی شي لکه بادشاهۍ ته دغه ته. خو کینګډم مطلب دلته دی عالم. څه شی؟ عالم. د دې مطلب څه شی شو؟ عالم شو. ښه. نو دغه چې کوم دي دا 6 سویې دي، 6 پوړونه دي. نو یو ژوندی موجود چې کله موږ د بحث نه لاندې نیسو، نو هغه به په دغه سویو کې موږ لکه ایکسپلین کوو او تشریح کوو. راځو اوس په دې کې په مثال باندې خبرې کوو. ورئ تاسو به داسې یاد کړئ کینګډم، فایلم، کلاس، ارډر، فیملي، جینس، سپیشیز. صحیح ده. اوس راځو یو مثال باندې کار کوو. مثال به زه به اول درته دا دلته ولیکم: کینګډم، فایلم، کلاس، دغسې ارډر، بل چې کوم دی فیملي شوله، او بیا چې کوم دی جینس او سپیشیز راځي. جینس او بل دی سپیشیز. ها دا چې کوم دی 6 سویې دي. اوس په دې کې موږ بیانوو، یو مثال ورکوو. فرض کوئ موږ راخلو مثال د انسان راخلو. د انسان څوک دی؟ اوس موږ راځو دغه ایکسپلین کوو. ګورئ دا انسان چې کوم دی، انسان کینګډم د ده چې کوم دی هغه دی د دې نه مخکې یو دغه راتلی شي، هغې ته ویلی شي ډومین مطلب هغې کې یوکاریوټ راتلی شي او پروکاریوټ. چې دا څوک دی؟ یوکاریوټ دی، حقیقي هسته لري که نه، په دې باندې موږ بحث کړی و. یا پروکاریوټ دی، حقیقي هسته نه لري که نه. نو دا چې کوم دی د دې نه مخکې چې کوم دی یو دانه راتلی شي، هغې له ویلی شي ډومین. د دې کینګډم څه شی دی؟ انیمل یا انیمل یو شی. نو دا انسان چې کوم دی اول انیمل دی، حیوان دی. کوم طبقه باندې کې راځي انسان؟ هغه حیوان دی. بیا چې کوم دی د دې دغه راتلی شي فایلم، هغه کورډاټا دی. پوهېږم دا کورډاټا څه ته ویلی شي؟ کورډاټا ګوره هغه چا ته ویلی شي چې هغه دغه شمزۍ لري، د ملا تیر څه دی؟ دغه هډوکي لري، دې ته کورډاټا ویلی شي. ته پوه شوې؟ ښه. نو بل چې کوم دی د دې نه ګورئ لاندې کلاس دی. کلاس چې کوم دی د ده هغه راتلی شي ممل کې دی راځي، یا ممالیا ورته ویلی شي. ممالیا مطلب تیلرونکی، انسان تیلرونکی دی. صحیح ده. ګورئ تاسو څومره وپېژنده؟ اول انسان حیوان دی، بیا شمزۍ لري، کورډاټا دی، بیا ممالیا دی، مطلب دغه تیلرونکی دی. بل چې کوم دی ارډر دی. صحیح ده. ارډر د دې راتلی شي پرایمیټس. څه شی؟ پرایمیټس باندې موږ بحث کوو. صحیح ده. پرایمیټس عموما په پرایمیټس کې چې کوم دی دغه راتلی شي پرمختللی او دغه هوښیار انسان. صحیح ده.
د اوسنی انسان چې کوم دی دا راتلی شي. پخوا چې کوم دی د اوس هم شته د چارلس داروین دا نظریه وه چې د انسان په اول سر کې دا اوس چې څنګه دی داسې نه دی. اول سر کې دا شادي وو، بیا چې کوم د ایولوشن وکړه تکامل وکړه، بیا چې مثال لکۍ کټ شوله او دا دلته چې کوم اضافه دغه د خو کې د شادي هغه ګوته هغه ته کټ شوله که نه، هغه خواص چې کوم وو هغه ته لاړه، ایولوشن یې وکړه او تکامل یې وکړه. اوس چې کوم دی دې حد ته را رسېدلی دی. نو دا چې کوم دی دا د چارلس داروین ورته ویلی شي هغه روسۍ د هغه نظریه وه، دا ایولوشن نظریه وه. ښه نو دا انسان چې کوم دی پرایمیټس دی، بیا لکه پرمختللی دی، هوښیار دی. بل د دې فیملي څنګه راتلی شي؟ انسان کومه فیملي کې دی؟ هومینیډی کې دی. هومینیډی ګورې دا هومینیډی هغه چاته ویلی شي هومینیډی چې هغه بایپیډلي څنګه وي؟ بایپیډلي. بایپیډل مطلب چې دوه پښې لري. صحیح ده؟ دا به دلته ولیکمه بایپیډل. بایپیډل مطلب د دوه پښو والا انسان، دوه پښو والا حیوان وبخئ. ښه نو ګورئ انسان چې کوم دی هغه بایپیډل دی، دوه پښې لري. دغسې د انسان او د شادي ترمنځ دلته اوس تاسو وګورئ، شادیم انیمل دی، حیوان دی. شادیم کورډاټا دی، د ملا تیر شمزۍ لري. شادیم ممالیا دی، دی لري. دغسې پرایمیټس دی، پرمختللی دی، نور حیواناتو نه نسبت پرمختللی دی. هومینیډی هغه هم بایپیډل دی، دوه پښې لري، انسان هم دی. اوس د انسان او د شادي ترمنځ فرق څه شی دی؟ هغه به اوس وایو لاندې دوو کې، جینس او سپیشیز کې. زمونږ او د شادي لکه دومره فرق دی. ګورئ دا جینس چې کوم دی هغه هومو دی. هومو څه مطلب؟ هومو چې کوم دی دغه اوسنی انسان پرمختللی، دا اوس چې کوم دی دا راتلی شي. لکه عصري انسان ورته ویلی شي، عصري انسان پکې راتلی شي، او د عصري انسان دغه د منځه تللي نیکونه چې کوم هغه پکې راتلی شي د هومو کې. او په دې کې چې کوم دی په خپله بیا دوه قسمه خلک دوی کلاسیفای کوي که نه ورچوي. یو ته هومو ایرکټس ویلی شي او بل ته هومو هابیلس ویلی شي. زما خیال هابیل او قابیل که نه هغه زمانې ته دوی رسوي. نو په هومو کې څوک راتلی شي؟ عصري انسان دی او د ده د منځه تللي نیکونه اوس چې کوم نشته دی که نه، او دغه دوه قسمه خلک هم پکې دوی ورچوي. او بل چې کوم دی د دوی سپیشیز څه شی دی؟ سپیشیز د انسان دی سیپینز. اوس څه شي ته وایي؟ سیپینز. ګورئ دا سیپینز چې کوم دی هغه چاته ویلی شي چې هغه لاندې پراپرټیانې ولري، یعنې دغه خصوصیات ولري. خصوصیات به یې څه شي؟ یو خو به دا یو د سیپینز خواص، ګورئ دی به چې کوم وي ورټیکل پار هیډ لري، یعنې دغه عمودي تندی به لري. عمودي تندی د انسان تندی څنګه دی؟ عمودي دی. صحیح ده؟ یو پراپرټي دا شوله، خواص چې کوم دي دا دي. اوس عمودي تندی به لري، سمال ټیت به لري لکه واړه غاښونه. صحیح ده؟ واړه غاښونه، شادیانو غاښونه تاسو وګورئ هغه غټ غټ دي. صحیح ده؟ شمپانزي شادیان وغیره دا چې کوم پکې راتلی شي. انسان غاښونه واړه دي. دغسې سکیلټل به چې کوم وي هغه به بلډ به لایټ مطلب سپک به وي، سپک اسکیلټ به لري. سپک اسکیلټ د بدن اسکیلټ او دا ډانچه چې کوم ده دا به د دې هومو سیپین مطلب د انسان دا به څنګه سپک وي. صحیح ده؟ بل دا به چې کوم وي ډیفینس اپان لینګویج، دا به چې کوم وي په ژبه باندې به خبرې کولی شي. ژبه باندې به څه شی کوي؟ خبرې کولی شي. شادي چې کوم دی هغه عموما خبرې نشي کولی. صحیح ده؟ بل نور کریکټریسټکس که نه هغه چې کوم دي هغه هم شته دی د دې هومو سیپین، مطلب د ذهن به ټیټي کار به کوي که نه، مختلفو کارونه به کولی شي. نو دا چې کوم د سیپین یو څو دانې خواص او خصوصیات. خو ګورئ تاسو وګورئ دا خواص چې کوم دي دا بیا په شمپانزي اورنګټون ورته ویلی شي، دغه شادي چې کوم دی منکي دا بیا په هغه کې نشته. شادي موږ سره څومره یو شی دی؟ ګورئ انیمل دی، موږ هم انیمل یو، شادي انیمل دی مطلب حیوان دی. هغه هم کورډاټا دی، موږ هم یو. هغه هم شمزي لري، موږ هم لرو. هغه هم ممالیا دی، ممل کلاس کې راځي، لکه تی لري، موږ هم لرو. پرایمیټس دی، صحیح ده؟ هغه هم دی او موږ هم یو، لکه پرمختللی دی، هوښیار نسبت نورو حیواناتو ته شادي چې کوم دی هغه پرمختللی دی، هوښیار دی. هومینیډی صحیح ده؟ هومینیډی ګورئ د اخر کې چې ای راشي دا به فیملي. صحیح ده؟ هومینیډی دا د انسانانو فیملي ده. په دې کې به عصري انسان راځي. صحیح ده؟ په دې کې به څه راځي؟ عصري انسان به راځي. او بل به پکې څوک راځي؟ د دې عصري انسان د منځه تللي نیکونه به پکې راځي. هومو ایرکټس او هابیلس هغه خلک هم پکې دي. بیا دا هومو څه مطلب؟ هومو دا مطلب چې دا به بایپیډلي مطلب په دوه خپو به تللی شي. صحیح ده؟ شادي په دوه خپو تللی شي، موږ هم تللی شو. اوس فرق زموږ کوم ځای کې دی د شادي او زموږ سیپین دی. انسان څنګه دی؟ سیپین دی. سیپین څه مطلب؟ چې عمودي تندی به لري، وړوکی شان، دغسې واړه غاښونه به لري انسان، دغسې سکلیټ به یې سپک وي. موږ خو سپک یو که نه، تقریبا ډېر شو چاق کس او قوي کس چې کوم وي یو سل کیلو وزن لري. خو شادیان او دا شمپانزي اورنګټون او دغسې دا کوم مخلوق چې کوم دی هغه ډېر دروند سکلیټ لري. دغسې ډیپینس اپان لینګویج به موږ کولی شو، په ژبه به موږ خبرې کولی شو، خو هغوی چې کوم دی په ژبه خبرې نشي کولی. او دغسې انالیټیک ذهن به هم لري که نه، لکه تحلیلي ذهن به هم لري. نو دا چې کوم د انسان کلاسیفیکیشن، انسان دا مخلوق دی. نو موږ مخکې خبره وکړله چې کلاسیفیکیشن کې د باینومیل سیستم اف نومنکلیچر دوه ګونې نوم ایښودنې سیستم. دوه ګونې څه مطلب؟ چې د دې دا نوم به د دوو کلمو نه جوړي، لاتیني کلمه به وي. صحیح ده؟ او څه شی به پکې شامل وي؟ جینس به پکې دا دی مطلب جنس، او سپیشیز به پکې نوعه به وي هغه دا ده.
اوس دغه جینس او سپیشیز چې راوځي شي هغه د دې ژوندۍ موجود نوم تعینوي او نوم یې ټاکي. روزا البا موږ ویلي سپین ګلاب شو، کینس لیوپس شو، لیو شو، فیلیس کیټس شو، دغه پیشو چې کوم شوله دا شو. صحیح ده. او اوس به د انسان دا نوم څه شي تاسو خپل جینس او سپیشیز یو ځای کوي. انسان جینس او سپیشیز دا یو ځای کوي، هومو او سیپین. ګورئ دا شو هومو او بل سیپینز. نګورئ دا جینس شو، دا دی جنس، او سیپینز چې کوم شو هغه سپیشیز شو، نوع شوله. د انسان نوم چې کوم شو موږ به د دې نه بعد په ساينس کې چې کله موږ هومو سیپینز ویلي، هومو سیپینز هغه به انسان موږ یادو. صحیح ده. تاسو پوه شئ هومو سیپینز چې کله موږ وایو هغه به څوک هغه به انسان وي. اوس راځو یو بل کلاسیفیکیشن کوو، هغه موږ د دغه دا کوو، د ګیدړ دا وکړو. راځئ یو دانه کوو. صحیح ده. کینګډم چې کوم دی هغه انیمل شو، انیمل یا انیملیا شوله. دا چې کوم دی دا دغه هغه انیمل دی، حیوان دی. بیا چې کوم دی کوډاټا دی په خپله، کوډاټا هغه هم شمزۍ لري. صحیح ده. څه شی لري؟ شمزۍ لري. دغسې دا په خپله بیا ما ویل شمزۍ لري. دا ممل هم دی. صحیح ده. انسان لکه حیوان، دا حیوان چې کوم دی دا ممل دی، ممالیا ورته ویلی شي. ممالیا ممل یو شی دی، تی لرونکی دا هم تی لري. صحیح ده. ته پوه شوې. ښه بل چې کوم دی دا کارنیوورس هم دی. ورې دا کلاس به ارډر وبخښئ، ارډر به د دې کارنیوورس راځي. څه شی به راځي؟ کارنیوورس. کارنیوورس مطلب چې دا به غوښه خوړونکي. څه شی به کارنیوورس هغه چاته ویلی شي چې هغه غوښه خوري. عموما دغه سپی، ګیدړ، د زمری دا په دې دغه کې راتلی شي. د دوی چې کومي دا غاښونه هغه د غوښې د خوراک لپاره بار راوتي، غټ غټ غاښونه لري تیره. نو دا چې کوم دی پرایمیټس وبخښئ ارډر د دې څه شی دی؟ کارنیوورس دی. کارنیوورس. کارنیوورس مطلب غوښه خوړونکي. دا به څه شی کوي؟ غوښه به خوري. بل چې کوم دی دا فیلیډی دی. فیمیلی څه شی ده؟ فیمیلی څه شی ده؟ فیلیډی ده. پوه شوئ. فیمیلی څه شی ده؟ هغه فیلیډی ده. فیلیډی. فیلیډی څه مطلب؟ فیلیډی ګورئ هغه چاته ویلی شي چې هغه پنجه لري. زمری وګورئ هغه پنجه لري، پیشو وګورئ هغه پنجه لري. صحیح ده. او بل چاته ویلی شي چې هغه داړه هم لري. څه شی به وي؟ داړه به لري. هغه داړه چې خوراک یې کوي که نه، غوښه پرې خوري. ته پوه شوې. ښه بل چې کوم دی بیا د دې جینس چې کوم دی هغه فیلیس دی. څه شی دی؟ فیلیس دی. ګورئ فیلیس. فیلیس. صحیح ده. دا د دوی جینس څه شی دی؟ فیلیس دی. دا د دوی جینس دی، مطلب جنس دی. او بیا چې کوم دی دغه کیټس دی. د سپیشیز چې کوم دی یا دا نوع هغه کیټس دی. کیټس. صحیح ده. نو دا اوس څه شی شو؟ دا اوس د هغه لیوه کلاسیفیکیشن شو. صحیح ده. دا د چا کلاسیفیکیشن شو؟ د لیوه کلاسیفیکیشن شو. اوس په د لیوه نوم څه شي؟ لیوه نوم به څه شي؟ دلته به راشي جینس او د سپیشیز دا دواړه چې یو ځای شي نو باینومیل نوم به راشي. مطلب دوه ګونی نوم ایښودنې سیستم کې چې کوم دوه ګونی نوم دی د لیټین ورډ نه جوړ شوی دی. دوه دانې نومونه یو ځای شي، دوه دانې کلمې یو ځای شي او هغه نوم ترې جوړ شي. هغه څه شی دی؟ جینس دی او سپیشیز دی. څه شی شو؟ فیلیس کیټس. فیلیس کیټس. فیلیس کیټس. لیوه دا نوم شو. صحیح ده. جینس او سپیشیز. نو ګورئ تقریبا دا 15 دانې شو. نو دا چې کوم دا د لیوه د کلاسیفیکیشن او طبقه بندي وه. صحیح ده. ګورئ انیمل شو، لیوه، کوډاټا شو، شمزۍ لري، ممالیا شو، لکه تی لري، کارنیوورس شو، غوښه خوړونکی شو. کارنیوورس چاته ویلی شي؟ غوښه خوړونکی. فیلیډی شو، دا چې کوم دی د دوی فیمیلي ده، لکه کورنۍ ده. صحیح ده. دا د دوی څه شی دی؟ فیمیلي ده او د دوی کورنۍ ده. په دې کې بیا څه شی راتلی شي؟ هغه پنجه چې لري او داړه لري. فیلیس چې کوم دی د دوی جینس شو، او کیټس چې کوم شو سپیشیز. فیلیس کیټس دا د دې لیوه نوم شو، دا د دې کلاسیفیکیشن و. ښه دا چې کوم دی دا کلاسیفیکیشن او د ګریډز و، سویې چې کوم وي د طبقه بندۍ هغه موږ وویلي. دا شپږ دانې سویې پکې راغللې. بیا دا چې کوم دی انسان کلاسیفیکیشن موږ ویلي او دا چې کوم دی د لیوه شوله. ښه دا کلاسیفیکیشن وشو. اوس به موږ راځو 6 کینګډم کلاسیفیکیشن به وایو، یا د شپږو عالمونو هغه طبقه بندي هغه به وایو. بورډ ډک دی، دا به زه کلین کړم. نو راځو په دې باندې اوس بحث کوو. اوس راځو او موږ وایو 6 کینګډم کلاسیفیکیشن یا د شپږو عالمونو طبقه بندي. صحیح ده. په دغه شپږو عالمونو کې چې کوم دی په دې طبقه بندۍ کې شپږ عالمه دي. یو حیوان دی، بل نبات دی، پروټیسټا ده پکې، فنجا یا فنګس دی پکې، دغسې مونیرا ده پکې او بکټیریا پکې ده. راځو دغه یو باندې بحث کوو. نمبر 1 بکټیریا. صحیح ده. بکټیریا یا بکتریا ورته خلک هم وایي. دا بکټیریا چې کوم ده دا عموما دا یونی سیلولر ده. صحیح ده. دا څه شی ده؟ یونی مطلب یو، او سیلولر څه ته وایي؟ حجرې ته. یونی سیلولر مطلب دا به د یو حجرې نه جوړ شوي وي. صحیح ده. بل دا دی چې دا پروکیریاټک ده. اصل د دې څنګه ده؟ پروکیریاټک یا پروکاریوټ ده. مونږ په بحث کړی. پرو مطلب ساده او کاریوټ ویلی شي هستې ته. د دې چې کومي مشخصه هسته نه وي، جنټیکي مواد چې کوم ځای کې پراته وي. صحیح ده. په مین ځای کې نه وي، هسته نه لري که نو اخوا دېخوا پراته وي، هغې ته بیا نیوکلیر هم ویلی شي. صحیح ده. ها دا چې کوم دی مشخصه هسته نه لري. بل د دې چې کوم دی دوه ډولونه عموما ستاسو کتاب کې دي. یو ته ویلی شي ارک بکټیریا
آرک بکټیریا یا هغه د موږ لیکلی دی آرکیا، دواړه یو شی دی. صحیح ده. آرکیا دا په خپله د دې بکټریا یو ډول دی، یو نوع ده. دا په خپله څه شی ده؟ د بکټریا ډول شو، نوع شوه، نو بیا به څنګه وي؟ پروکاریوټ به وي که نه. صحیح ده. مشخصه عصبه نه لري. ښه دا ارکیا چې کوم ده دا به په تودو اوبو کې، صحیح ده، په تودو اوبو کې دغسې په زیات حرارت لرونکي محیط کې، دغسې په زیات اسیدي یا تیزابي محیط کې، سختو شرایطو کې به دا څنګه کوي؟ ژوند ترسره کوي. صحیح ده. او دغسې بل چې کوم دی هغه یو بکټیریا ده. څه شی ده؟ یو بکټیریا دویم ډول دی. هغه څه شی دی؟ یو بکټیریا یا یو بکټریا. ګورئ د یو بکټیریا چې کوم ده دا عموما دا هم پروکاریوټ ده. صحیح ده. چې د بکټریا ډول شو خو هغه به پروکاریوټ وي که نه، مشخصه عصبه نه لري. دا چې عموما په اوبو کې، په خاوره کې، دغسې د انسان په بدن کې، انسان بدن کې کوم ځای کې؟ لکه کولمو کې شو. صحیح ده. کومه بکټریا وي؟ عموما په هغې کې ایکولای، څه شی؟ ایکولای بکټیریا پکې. صحیح ده. نو دا چې کوم دا د دې بکټیریا دوه ډولونه شو. ګورئ مخکې چې کوم دغه بکټریاګانې دا د مونیرا په عالم کې مطالعه کېده، سټډي کېده. اوس چې کوم دی دا په خپله جدا عالم دی، جدا کینګډم دی، ځان ته کینګډم دی. صحیح ده. بل چې کوم دی موږ وایو د دې نه چې کوم دی ګورئ مونیرا دی، مونیرا باندې به د خیره په بل لیکچر کې بحث وکړو په نیکسټ چپټر کې. صحیح ده. اوس راځو موږ د دې نه وایو پروټیسټا. څه شی وایو؟ پروټیسټا یا دغه دی. صحیح ده. دا پروټیسټا چې کوم دی، پروټیسټا دا په خپله د بکټیریا په شان یوني سیلولر دی. څنګه دی؟ یوني سیلولر، یوني یو او سیلولر حجره. مطلب دغه پروټیسټا چې کوم ده د دې جوړښت د څو حجرو نه شوی دی؟ یوې حجرې نه شوی دی. دا به د یوې حجرې نه جوړ وي. صحیح ده. او دا د بکټیریا خلاف، بکټیریا پروکاریوټ ده، دا به یوکاریوټ. یوکاریوټ مطلب ګوره یو حقیقي او کاریوټ هسته. دې باندې موږ مخکې بحث کړی. نو د دوی دا هسته به چې حقیقي، صحیح ده، جنټیکي مواد به په نیوکلیولس یا هستچه کې، صحیح ده، عموما هسته کې په هغې کې به موجود وي. صحیح ده. منظم ترتیب به لري. د بکټریا په شانتې به هر ځای کې نه وي پراته جنټیکي مواد. ښه او بل چې کوم دی دغه پروټیسټا دا په کالوني ډول، کالوني ویلی شي مجموعي ته. صحیح ده. مجموعه راټول شوی. افغان کالوني. څه شی؟ افغان کالوني مطلب افغان مینه. صحیح ده. مینه کې خلک څه کوي؟ خو ټول په شریکه ژوند کوي. نو دوی چې کومي دوی به په کالوني ډول ژوند کوي، په ټولنیز ډول، په اجتماعي ډول. صحیح ده. پروټیسټا څنګه وي؟ کالوني ډول ژوند کوي. صحیح ده. او بل دا دی هغه پروټیسټا چې هغه حیوان ته ورته وي، هغه پروټیسټا چې هغه حیوان ته ورته وي. ګوره پروټیسټا لایک انیمل، هغه پروټیسټا چې هغه حیوان ته ورته وي هغې له موږ څه وایو؟ پروټوزوا. څه شی؟ پروټوزوا ورته ویلی شو. صحیح ده. او بیا د دې مثال کېدی شي یوګلینا. څه شی کېدی شي؟ یوګلینا. په یوګلینا د خیر بیا نیکسټ لیکچر کې بحث کوو. صحیح ده. او بل هغه پروټیسټا لایک پلانټ، یعنی هغه پروټیسټا چې هغه د نبات په څېر دي. څنګه وي؟ د نبات په شانتي دي، بوټي په شان. صحیح ده. ساده اصطلاح. نو هغې ته موږ ویلی شو څه شی ورته وایو؟ الجي. څه شی؟ الجي یا الجي. صحیح ده. یو شی دی. الجي ورته ویلی شو. دا پروټیسټا. صحیح ده. بل چې کوم دی موږ سره دی بل عالم هغه فنجای دی. څه شی دی؟ فنجای یا فنګس. صحیح ده. یو شی دی. دا دی فنګس یا فنجای، دواړه یو شی دي. صحیح ده. ها اوس دا فنګس چې کوم دی دا په خپله کلوروفیل نه لري. صحیح ده. کلوروفیل نه لري. کلوروفیل موږ ویلي څه شی دی؟ ها دقسې. نو ګورئ دا فنګس چې دی کلوروفیل نه لري. کلوروفیل باندې موږ په فوټوسینتھیسس کې بحث کړی وو چې دا په پاڼه کې موجود دي، د لمر رڼا جذبوي. دغسې د پاڼې د سرو په واسطه باندې کاربن ډای اکساید اخلي نبات، د ریښې په واسطه باندې اوبه اخلي او بیا یو پروسس وکړي. هغې پروسس ته موږ ویلی فوټوسینتھیسس. د فوټوسینتھیسس په واسطه باندې ځان ته نبات څنګه کوي؟ انرژي جوړوي. خو هغه پیګمنټ مطلب هغه برخه چې کلوروفیل ورته ویلی شي، دا کلوروفیل چې کوم دی دا فنګس یې نه لري. څنګه دا فنګس یې نه لري، نبات یې لري. صحیح ده. نو چې فنګس دغه کلوروفیل نه لري، فنګس په فوټوسینتھیسس نشي کولی. فوټوسینتھیسس دپاره خو کلوروفیل مین پارټ و، مین برخه وګڼو، لمر رڼا جذبوله. ښه بل دا دی چې دا په خپله یوکاریوټ دی. دا فنګس څوک دی؟ یوکاریوټ. څه مطلب؟ یو مطلب حقیقي او کاریوټ موږ ویلي وو هستې ته منظمه هسته لري. صحیح ده. جنټیکي مواد پکې پراته وي، هغې باندې موږ بحث کړی. ښه دا فنګس چې کوم دی دا په خپله حرکت نشي کولی. صحیح ده. فنګس څنګه چل کوي؟ ګورئ دا مومنټ حرکت ته وایي. صحیح ده. دا به حرکت نشي کولی. فنګس حرکت نشي کولی. پلانټ نبات حرکت کولی شي؟ نه. انسان حرکت کولی شي؟ انسان څوک دی؟
حیوان دی کنه عموما حیوانات حرکت کوي ښه فنګس او پلانټ بیا څه شي کوي حرکت نشي کولای بل دا دی چې د دوی د ریپروډکشن یا د تکاثر چې کوم دی هغه د سپور په واسطه دی صحیح ده ریپروډکشن چې کوم دی هغه به د چا په واسطه کوي د سپور په واسطه سپور پیژنئ دا سپور چې کوم دی دا ځان د بکټریاوي چې د نامساعده شرایطو په وخت کې ځان متاوي صحیح ده او دا تقریبا په 120 سنټیګریډ د تودوخې صحیح ده په هغې کې د منځه تللی شي ها دې باندې هم بیا د خیره بحث وکړو نو د فنګس ریپروډکشن یا تکاثر یا ډیروالی چې کوم دی هغه به د سپور په واسطه وي صحیح ده تاسو صرف سپور یاد کړئ ها بل څه شی دی دا به د چاپیریالي موادو د تجزیې څخه هغه خپله استفاده کوي تغذیه به کوي د چاپیریالي مواد چې کله تجزیه شي ټوټه ټوټه شي د منځه لاړ شي د هغې څخه خپله تغذیه کوي خوراک ځان ته جوړوي ګورئ کله چې انسان یا کوم حیوان هغه مړ شي هغه حیوان مثال موږ واچو چېرته لرې کلي نه یا ښار نه ساحې نه بارې واچو دا کې که نه دشته کې نو هغه بیا 2-3 ورځې بعد تاسو وګورئ هغه بیا نه وي څنګه نه هغه ډیکمپوزرز موږ په 1 کلاس کې په اخري چپټر کې ایکالوجي کې ویلو ډیکمپوزرز یا تجزیه کوونکي دا په خپله مایکرو ارګانیزمز په دې کې دي مایکرو ارګانیزمز مطلب هغه ژوندي موجودات چې هغه موږ تاسو په خپلو سترګو باندې نشو لیدلی لکه دا بکټریا او دغه خلک پکې دي ها نو دا چې کومې د دې تجزیه کوونکو یا ډیکمپوزرز په واسطه باندې دا تجزیه شي د حیوان دا چې کله تجزیه شي نو د دې څخه دا عضوي مواد چې کومي هغه ځمکه واخلي هماغلته لویږي کوم هغه چې ولویږي د هغې څخه بیا نبات استفاده کوي کوم کاربن اکساید چې تولید شي د دې نه بدبویي کوي که نه هغه بیا بل څه دي خو که کوم کاربن اکساید تولید شي هغې څخه هم نبات استفاده کوي دننه پرې فوټوسنتز په واسطه باندې دغه جوړوي انرژي تغذیه کوي که نه ها نو دوی چې کوم دي دوی دا د چاپیریالي مواد چې کومي هغه تجزیه شي او ډیکمپوز شي که نه نو دوی بیا د دې نه استفاده کوي څوک استفاده کوي فنګس صحیح ده ها بل چې کوم دی د دې مثال کېدای شي مشرومز یا مرخیړي ورته وایي صحیح ده مشرومز مرخیړي دغسې پوپنک چې کوم دی د چڼیاس وغیره پېژنئ ډوډۍ چې کوي خرابه شي دغسې بل کېدای شي د خمیر مایه ورته وایي یا خمبیره یست صحیح ده یست دا چې کله موږ تاسو وړو ته واچوو نو دوی په خپل عمل کوي هغه وړه څنګه کوي جوړ کړي د خوراک لپاره صحیح ده هغه بیا پخېږي نو هغه خمیر مایه چې کوم ده هغه په خپله فنګس دی یست دی صحیح ده څه شی دی یست دی ها بل کینګډم چې کوم دی زموږ سره هغه دی پلانټ څه شی پلانټ څه شي ته ویلی شي نبات ته ویلی شي دغه بوټي شنه وغیره دا چې کوم دي دا په پلانټ کینګډم کې راځي ګورئ دا پلانټ چې کوم دی دا پلانټ دا ملټي سیلولر دی د دوی دا بدن چې کومي د بدن دا جوړښت دا به د زیاتو حجرو نه جوړي ملټي څو ته ویلی شي ملټي مطلب څو یا زیات صحیح ده او د دوی یو خاصیت دا دی چې دا به عموما ګریني مطلب شنه وي د نباتات تاسو وګورئ عموما شنه دي ولې شنه موږ ویلو په دې کې موجود وي کلوروفیل د لمر رڼا چې دی صحیح ده ها نو هغه پکې ځکه دا ګرین کلر کې شنه رنګ کې صحیح ده بل دا چې کوم دی دوی مومنټ نشي کوي مومنټ څه ته ویلی شي حرکت نو دوی چې کوم دی دا مومنټ دا نشي کولی حرکت نشي کولی فنګس دغسې پلانټ دا نبات او فنګس چې کوم دی دا حرکت نشي کولی حیوان یې کولی شي صحیح ده او دوی دغه سل کې چې کوم سټرکچر دی موږ ویلو سل د څو برخو نه جوړ دي د نیوکلیس نه سایټوپلازم نه او د سل ممبرین نه دا د حیواني حجرې برخې دي د سل د حجرې خو که چا ویل چې د نباتي حجرې برخې ووایه همدغه به ووایي نیوکلیس سایټوپلازم سل وال نه سل ممبرین او بیا به پکې جمع کړي سل وال ها نو دا پلانټ چې کوم دی دا سل وال لري څه شی لري سل وال چې کله دا حجروي دیوال ولري نو دا حجروي دیوال عموما د دوی جوړ شوی وي د سلولوز څخه د سلولوز په نامه یو ماده ده هغې نه جوړ شوي ها او دوی چې کوم دی موږ مخکې په دې باندې بحث کړی دی چې دوی خپله تغذیه یا د خوراک چې کوم کوي دا د چا په واسطه کوي د فوټوسنتیزس په واسطه فوټوسنتیزس فوټو ویلی شي رڼا ته لمر رڼا ته او دغه سنتیزس جوړېدو ته وایي د لمر د رڼا په موجودیت کې چې نباتات هغوی خپله انرژي جوړوي صحیح ده ها بل موږ وایو هغه دی د انیمل کینګډم کوم کینګډم دی انیمل دغه دی صحیح ده دا شو انیمل ګورئ دغه انیمل چې کوم دی انیمل دا به په خپله دا څوک دی ملټي سیلولر دی ملټي سیلولر څه مطلب ساده اصطلاحګانې دي صحیح ده ملټي څو ته ویلی شي سیلولر حجرې ته د دوی د بدن چې کومي د حیواناتو دا د زیاتو حجرو څخه جوړ شوي صحیح ده دوی د زیاتو حجرو څخه جوړ شوي او دوی په خپله مومنټ کولی شي ښه مومنټ مطلب دوی حرکت کولی شي فنګس او دغسې پلانټ چې کوم دی حرکت نشي کولی دوی چې کوم دی دوی سلوال نه لري څه شی کوي سلوال نه لري موږ مخکې بحث وکړو که نه سلوال به صرف او صرف په پلانټ کې
حیواني حجرې برخې وایو، نیوکلیس، سایټوپلازم او سیل ممبرین. سیل وال به پکې نه وي. ها دوی چې کوم دی سنسري ارګنز لري، حسي غړي لري. تاسو خو پېژنئ که نه؟ صحیح ده. څو حسونه دي انسان بدن کې؟ 5 دانې. ګورئ د ذایقې حس، بویولو حس، لیدلو حس، اورېدلو حس او د لامسې یا د لمس حس. صحیح ده ټاچه. ها دوی چې کوم دي خاص سنسري ارګنز لري، حسي غړي دي. صحیح ده. بل دا دی چې دوی مختلف خواړه خوري. صحیح ده. واښه، موږ سابه وغیره چې کوم دي که نه، سبزي او دغه دا موږ خورو. ډایرکټلی موږ د دغه نه هم استفاده کولی شو، حیوان نه چرګ موږ خورو. صحیح ده. څه دغسې ګډ که نه غوایي وغیره خوسیان دا شی نه، موږ ډایرکټ حیوان نه هم استفاده کوو که نه. نو حیوان چې کوم دا په خپله حیوان نه هم استفاده کوي او نبات نه هم استفاده کوي. صحیح ده. خپل تغذیې لپاره، خوراک لپاره. بل موږ مخکې ویلي دوی چې کوم دی د خپل حرکت لپاره مومنټ موږ ویلي که نه، د حرکت لپاره دوی خپلې یا وزرې لري دغسې مرغان او یا خپې لري. صحیح ده. بل چې کوم دی د دوی دا بدن څنګه وي؟ نرم وي. بدن یې څنګه وي؟ نرم وي. سافت باډي لري. صحیح ده. نرم بدن لري. او بل دوی که نه کورډاټا دي، دا په خپله څوک دي؟ کورډاټا دي. شمزۍ لري. سپینل کارډ که نه، د ملا تیر څه دی؟ دا هډوکي، دا شمزۍ ده. ملا دا ټول هډوکي څه دي؟ دې ته شمزۍ ویلی شي. صحیح ده. ښه دا و زمونږ دوهم لیکچر.